دا حاجي د دې انسانیت قاتل دی، دا د دې ځوانانو قاتل دی، د دې د ژوند قاتل دی. لیکن وده ته زه هم سر تسلیم ولاړ یم، حاجي هم تسلیم ورته ولاړ دی، سرکار هم تسلیم ورته ولاړ دی، خانان هم تسلیم ورته ولاړ دي. د اختر په ورځ د مبارکۍ کتارونه نظرش کېږي، پهلا دن کا مبارکباد، دوسرا دن کا مبارکباد، تیسرا دن کا مبارکباد. زموږ سرکار هم د دې راغلی دی ولاړ دی، زموږ د معاشرې معزز خلک هم راغلي دي ولاړ دي. زه و دې ټولو ته وایم دا زموږ معاشره ډېره دولمبره معاشره ده، ډېره خاینه معاشره ده چې کم سړی چرس کوي، کم سړی روینز کوي، هغه ته خو خلک دا رویني دي، دې ته لور مه ورکوه، دا چرسي دي، دې ته لور مه ورکوه، دا داسې کوي او دا داسې کوي. لیکن چې کم ډیلران دي، کم خرڅولو والا دی، هغه ته سرکار هم لاس په سینه ولاړ دی، سرکار هم ورته تسلیم دی، زموږ د ښار معززین هم ورته تسلیم دي، زموږ مولیان موږ هم ورته تسلیم یو. یو منشیاتو والا، یو خرڅولو والا، د یو منشیاتو ډیلر په دا ښار کې وزوی ته کوزده ورکوي، دا ټوله موږ ورته ناست یو، دا د ښار معززین ورته ناست دي، پیسې ځله تقسیموي هر یو. حاجي وایي نن دغونې خرچې وایي. د حاجي د دې ښار قاتل دی، د حاجي د دې معاشرې قاتل دی، د حاجي د دې انسانیت قاتل دی، دا د دې ځوانانو قاتل دی، د دې د ژوند قاتل دی. لیکن وده ته زه هم سر تسلیم ولاړ یم، حاجي هم تسلیم ورته ولاړ دی، سرکار هم تسلیم ورته ولاړ دی، خانان هم تسلیم ورته ولاړ دي. د اختر په ورځ د مبارکۍ کتارونه نظرش کېږي، پهلا دن کا مبارکباد، دوسرا دن کا مبارکباد، تیسرا دن کا مبارکباد. د ده به په دې ښار کې د چرسو کارخانې، د منشیاتو کارخانې وي، دا ښار به ټوله ده تباه کړي. دا زموږ د معاشرې هغه بد روح دی، دا زموږ د خلکو هغه بد روح دی چې وچرسي نشهیي ته په بد نظر ګوري، لیکن د هغه خرڅولو والا ته، د هغه ډیلرانو ته بیا ټول حاجي صاحب، حاجي دوی ولاړي، حاجي دوی ولاړي، حاجي له ورسي، حاجي له راسي. زه و دې خلکو ته وایم چې د دې ځوانانو د دې ژوند په قتل کې چې نن دغه ځوانان کور هم د دې څه بېزاره، کلی هم د دې څه بېزاره، معاشره هم د دې څه بېزاره، جګ جوړ روغ خلک چې نه جرم کړی دی، نه قتل کړی دی، نه مړی کړی دی، صرف د منشیاتو د وجې څخه نن دلته ناست دي. دا ټوله خلک زموږ د معاشرې هغه خلک چې د دې مخنیوی کولی شي نه کړي، دا ټوله په دې جرم کې د دې سره شریکان دي. والله و هر سړي ته دا خلک ټول ور معلوم دي چې دغه سړی د منشیاتو ډیلر دی، دغه سړی د چرسو کاروباري دی، دغه سړی د هیروینو کاروباري دی. څومره چې د دې ځوانانو پر جوړښت باندې کوشش کیږي، دومره د دې اډې پر ختمولو باندې وکړي. والله دا معاشره به یو ښایسته معاشره موږ و دې ښار ته په لاس ورکړو او موږ ته به دا زموږ نوی نسل، نن زموږ ځوانان دا به بیا دا رقم د دې ځوانۍ نه تباه کیږي. والله چې د دغه نشیانو د ودونه کړي، د دې د کورو په ژوند کې موږ څومره ستړي سوي چې یو نشهیي سرګنی خو مشر او خپل خاندان خو مشر او دا ټوله په غم په عذاب اخته کړي. نو په دې کې دا ټوله معاشره ورسره شریکه ده، دا زموږ ټول معززین ورسره شریکان دي، دا زموږ ټول اثر سرخ والا خلک ورسره شریکان دي، دا ټول نام نهاد والا خلک ورسره شریکان دي چې در څو د هغو څه مخ وانړو، د ډیلرانو څه مخ وانړو، هغو ته په بد نظر ونه ګورو، هغو ته په سپکه ونه ګورو، د دې اډې ختم نشي. دا منشیات، دا ځوانان، دا چې د دې ځای ولاړل برته به په دغه شان وخته کېږي. الله جل جلاله دې پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر